عزیزانو ابتدا د انسانیت چې څه وخت کې کېدا او الله پاک دا اراده وکړه چې زه انسان جوړوم، نو د آدم علیه السلام د لاش خنبیر چې دی دا د څلورو څیزونو نه جوړ دی: خاوره، اوبه، هوا او اور. په دې څه دلیل دی چې د خاورې نه جوړ دی لاش د انسان؟ قرآن په دلیل دی چې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، دې ځمکې نه مې پیدا کړي، وفيها نعيدكم او دې ځمکې د من بیا لېږم چې سر دې اسمان ته رسي بل ځای ته تللی شي د مرګ نه رستو. کوم ځای ته ځي؟ ومنها نخرجكم او دغه ځمکې نه به بیا راوباسم، جوړ کړي تیار کړي او ځان ته به پیش کړي. کوم خوا به تخته؟ زبا مړی وکما او به تختم په باړه کې به کېنم، جمرود کې به کېنم، قبایلو کې به کېنم، حکومت به مې نشي نیولای. هلته به کوم خوا تخته؟ ته به دا ووایې چې یقول الانسان این المفر، چرته د تختې ځای شته چې زه وتښتم؟ چرته وتښتم؟ آواز به وشي چې کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تختې ځای چرته شي؟ لار دې کوم خوا ده؟ اس لار نشته چې ته به پې وتښتې. کلا لا وزر، نن د تختې لار نشته. د تختې لار که ده هغه کوم طرف ته ده؟ الى ربک یومئذ المستقر. صرف د الله طرف ته د تختې لار ده، بل خوا نشته. زما عزیزان، اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې. په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکي. تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ. که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي؟
داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چرته غلط کړي کېنه د چا مخکې خبرې کې لګیا داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کې د ده د پلار او د نیکه کور وران شو، د ده بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نه، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له به په ټال باندې سبق خوده چې ورسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده. دی معلم الملکوتو، دومره لوی مقام یې. 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. یو ځای داسې نه و چې ده د تندي نه نه وویستی، یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو، نو دی په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړي. فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پرېوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده، نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګې غوندې به وي، هغه به دا سوال وکړي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته. دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته، او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا، پریږدئ ورته په سجده. چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې شو، هغه ونه کړه. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا، څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه، ولې دې ونه کړه؟ شیطان په جواب کې ورته سوی چې قال انا، زه او دته سجده کول، خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی، او دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم. خدای ته وایي الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي وي، دا زه دې ولي وي، ولي
فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوه زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې می لعنتی او تباہ کړي. په یو ټکی چې انا نو ګوره ډېر خیال کوو، ډېر خیال وو. اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ. ته پوه شوې چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده. په ارام کښېنئ. دا ستاسو منځونه، دا ستاسو روجې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي، په دې مخ رکش وړه. جی ما منځونه کړي دي، دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ټیک شو؟ دا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی. بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب؟ جی ما به تقریرونه کول، جلسې به مې کولې، دا چل به مې کول، غوړې زیړې خبرې به مې کولې. زما د هر څه به م زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې څه نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې څه نشته. دا هر څه به په دې مخ در وویشتې شي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چاہے دا مونږ تا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روجه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روجې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبر اجر څه دی؟ اجر څه دی؟ د روجهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس، غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي. کیږي که نه کیږي؟ اوس د دې بوی څومره خراب شی دی، خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی. لیکن خدای څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روجهدار سړي د روجې اغاس وږمه چې ده، الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. کومه روجه چې هغه خدای دپاره وي او واقعي د الله د یری وي، نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. یا الله داسې به څوک وایي؟ توبه زما عزیزان چې
معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روژې متعلق څه دي، د دې مونځ متعلق څه دي، بل د دې نیک عمل متعلق ستا په اړه کې څه دي. نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادي هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه باغې صرف خدای قادر. نو یو دې ټکی نه ځان خلاص ساتي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وخه. په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارټي زما اکثریت ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ویلی هغه کرسی اوس هم شته، هغه میجارټي اوس هم شته، او د ده انجام څه شو؟ د ده څه انجام شو؟ د پانسۍ په دارو خطو که نه کرسی هم وه مضبوطه چې دی پې غاویرو، او هغه میجارټي هم وه اوس هم شته هغه کټه سري. چا وله ځان مړ نه کو، د ده انجام څه شو؟ نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې، د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بنده بچي او داغه غرور بچي. تاسو انجام وکړ هغه ټکی اوس نواز شریف کړی چې مای مینډیټ 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 د ده انجام بم درته خیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی. دام د غرور ټکی دی. هغه مینډیټ موجود دی په کم چې دی غاویر دی. ملک ته د تباہی په لار روان دی که نه دی روان؟ جی ملک ته د تباہی په لار روان دی. مینډیټ موجود دی. اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي، دا قیمت لګوي. مثلا په چارساده کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅې نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دیو کی که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي. په دې لا موږ دا ګوګشتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټر وې چې کومه جوړه ده
پیښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې د دې موټر وې تصور د پاکستان د پاره مفید نه و تصور کربونه روپے په لګې دي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावीगी और दे फिर से कोर वही चिरागान जोड़ से करबुना दस की मुना उस्ताद आलालोलो द पारा जोड़ी نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکي دا د غرور ټکي دی دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د دا انجام به صحیح نو زما عزیزانو د غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نه اوس په لوی غم دا قوم اخته دی څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو ملیانو صاحب یو هڼ هڼ جوړ کړی هڼ هڼ دی او دون دون دی او هڼ هڼ دی او دون دون دی قضا عمري ده اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم څه چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شوم که څه بلا شم وارونه په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه وته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده صحابه ورته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه وي دا دا به څنګه سړی ویل ښه په یو جنګ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو طرف 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملت چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زینا دی بدا سے شور جوړ کی چاله ګوره دا شور ډیر جوړای قضا عمری ده سه که قضا عمری کا مزه پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد
کوم ملا چې وایي چې قضا عمري دغه د ملا صاحب زما د زړه زور نشته دا فرض منځونه هم رانه نشي کېدی او ته یې کوه هغه وایي چې نه چپ ورته نه که نه نشم کوی سمله ورته ته پوه شوې که بیا دې هم نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله و ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تا ته څه ضرور دی چې دې ګیرې له رسول الله ورکړی ښځه خو دې نه وي نه راکړې دومره زړه زور ډېر دی چې په هفته کې به 2 ځله به یې ګیره سره کوي او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفاء راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوي دویم ازم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خو د خلفاء الراشدینو په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوی دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفاء الراشدینو دی کی چې کوم دین مکمل شوی دی دا دین دی کې بسته وګورئ چې دې زمانہ کې قضا عمري شوی ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوی ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانہ کې شوی ده د امام مالک په زمانہ کې شوی ده د امام حنبل په زمانہ کې شوی ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوی ده کدی زمانو کې شوی بسر او چشم او کوي چې پلانی پیر صاحب کړي و نو پلانی پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی ما په خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بسم لا ورته مولا صاحب دړه زور مې دي نو دې وجنه زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکار لغوندي فکر پکار ما یو حدیث وی چې دروجدار سړی د خله وګمه چي دا اغا خدای ته د مشک او انبرو نه زیاته عزیز ده اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وګمه پیدا شوې د الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک پزان بند کړي دي نو ماسپخین مازیګر کې زما وګما چونکه پیدا کړي ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات په دې خبره پوه شو دی وجنه عزیزانو دو خبرې وکړي یو اړه خبره ته لغوندې سوچ کوي خدای ته عقل فکر سمجھ درکړي دویمه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي چې دا زټکه د دې انجام ډیر خراب کما پیر اراده دا وکړه چې
نن می شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم. شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. نو هغه ورته ویل چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک ګمراه شي، نو زه به تا ته څه مسله وکړم؟ نو پیر ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې څوک گمراه کی اته په لار کولای نشي، او الله چې څوک په لار کی اته گمراه کولای نشي. اصل می شوق پیدا شو چې نن دې ارامینم یو مسلې واوره. هغه ورته پیر صاحب په خدای مې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تعالی نن ټیک مسله کوم، خپل طبیعت بنه کو. وی چې وای وی پیر صاحب ته خو پیری خلق د لاسونه صفای پخپو در ته پریوزي، ډېر لوی قدر او عزت دی کوي. اسنه چې د خلکو په لاسونو صفولو او پخپو پریوتو چرته دا غرور در کې رانشي چې ځان ته وایي چې زه دغه چې میجارټي سره خو سړی کې غرور راځي کنه راځي. دا غرور در کې رانشي چې ځان ته وایي چې زه، او پیر صاحب که کله دی وویل ځان ته چې زه، نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کچری دی وایي چې زه، نو داسې بشي لکه چې زه. ما خدای له ډېرې خوارۍ کړې وې، خو یو ټکی مې زه ووی عمر له تباه شو. نو پیر صاحب که دې زه ووی نو ته به هم زما په شان شي. نو عزیزانو چې ګوره چرې دا ونه وایئ چې زه، غرق بشئ، تباه بشئ. هر گناه به په قیامت کې معاف شي. اره زنا، شراب، غلا، ډاکا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خدای به ولا څه وجې جوړي کړي او معاف. یو مولا ماته وی چې تا په تقریر کې چرته مې ویلي خدای خبر ده، یو ډاکه به څنګه معاف شي؟ داسې دغه غوندې هم شو. ما مې خبره واوره، په برو بزن کېږه ما. خدای چې د چا ناراضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی. نو داسې چل به وکړي چې چا حق تاوالی دی که نه هغه راوغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی، دا تاله در کوم، خو دې سړي ته معافي وکړه. ما په خبره پوهېږې؟ دې سړي ته معافي وکړه. دې چې جنت کې ځای ته وګورو نو جنت ځای به څنګه وي؟ د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله بیا پلنوالی. دا ځای در کوم، خو دې سړي ته معافي وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ما له دا ځای راکړه. په دې چل به ورته معافي. زما په خبره پوهېږې؟ الله چې کوي غور ته کولی شي که نه چې کولی. یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه. نو الله دې مسافي د زنه دا ډېر خطرناک دی. چېرې په هېڅ شي غرور ونه کړي. که په دین کې مسلې دې الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی، او که په دنیا کې دې جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه، او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وی چې ګورئ زه. مولانا اشرف غنی تھانوی رحمت اللہ علیہ په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم یې وکړه چې والله بالله ثم الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځله الله او بیا یو واقع لیکلی چې یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعیت
مولانا تنویر ډیر لیکلي دي. نو بزرګه وا د شپې ناسته ده، نو الله الله کوي، ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زمانو چودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم یو ورځ ختم وای کړه خدای ته وایي. اوس خدای د هغې د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوئ. اواز ورته وشو چې څه وی؟ وی یا الله زما رشین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم. نو आवाज ورته بیا وشو چې گفت الله ہے تو لبیک ماس، گفت اللہ ہے تو لبیک ماس، وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. او بی بی داستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے، دا تا چی اللہ ویل دا زما لبیک دے. کہ زما توفیق نوے، زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے تولا دنیا او دب رتا دا او تا اللہ اللہ وی پخپل ذات میں دی قسمی حاضرم در توایت سوے. تاسو خیال را یو زلا اللہ ویل دا د دوارو جانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا غړې وړې وایو نو بس جبه په دې عادت کې چې الله الله الله. ما تاسو ته تیرې جمعه ویلي چې د موسی علیہ السلام ګډ بچو پوی دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی او یا الله ته بچرته چې جابي دې کم یا الله ته بچرته چې موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مو وایي چې کافر شوي، دا ورته وایي چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي. نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دې وخت کې لیډرشپ په خبر ګستر ګوړاندې دي. سچ وایي ټول دروغ وایي. که د اسلام نوم علي دروغ وایي، که د کچکول په ماتوم دروغ وایي. ملک سوارو ټټو پیو بیٹارو پلانټرو ټټر اوس وای 2 کال راکې نو 2 کال کې ملک ټکی دا ټول دروغ. ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم بلاړ دی. اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه، چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه. چې د هر سړي سیلاب د بېدینۍ په کور اوبه په کور ورننوتې، هر سړي سره خپل غمي که نه چې ځان مې بچ کړی. نن د بېدینۍ سیلاب د هر سړي په کور ننوتې دی. په کور که ښځه راټینګې لور دې منډې وایي، که لور راټینګې زوی دې منډې وایي، که زوی راټینګې خور دې منډې وایي، که خور راټینګې رور دې منډې وایي. څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار. علاج دې وخت کې مشکل دی او د خدای په لوی کرم بکیږي. په عقل ګرانه د زما د آشنا مینه، که د خدای فضل وشو خو ډېره ښه ده، که په عقل وي نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دی.
ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته، دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته. ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کومو خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و. اوس یو ټکی دوی کوي، مونږ پہ دوکا شو کہ اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے. جیسے وہی کرتے اسلامی مملکت خو 50 کاله وشو چې تاسو پاکستان ته وایي، وہی ورته کنه وایي کہ خزی پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے، کالکان پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے، کہ بلو پرنٹونا پکی چلیگی میں اسلامی ملک دے، کہ دا خزو کرکٹ میچ پکی شروشی میں اسلامی ملک دے. دا خو 50 کالو شو چې تاسو اسلام ورته وایي. دروغ ولی وی، ولی دروغ وی. اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کومه ورځ د انګریز جوړ کړی قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قرآن کی، هغه به پاکستان اسلامی مملکت دی. اوس پاکستان اسلامی مملکت سو پورې د پاکستان فیصله په قرآن نه شروع شوي، تر هغې پورې پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي. قانون پکې د لارډ میکالې دی او وی ورته اسلامی مملکت. بیا چې تر څو پورې په پاکستان کې ښځې ازادي ګرځي بیا به ورته اسلامی مملکت وي. دی خو ګورئ په دې دغه خو به تاسو ګورئ که نه، په دې سړکونو باندې دا ټریفک والا پولیس ولاړ نو دوی سره یو کتاب یې هغه چالان بک سوزکی پې راشي، ډاټسن پې راشي یا بل شی، نو داسې مخې ته ورته ودرېږي. هغه حولدار صاحب داسې ډرایور ته هم ګوري، داسې قانون دې لاس کې واغسته. ډرایور غریب ناړه بوټو چې قانون مې لاس کې واغستو چې څه چل مې کړی دی، ورته داسې قانون دې لاس کې واغستو. نه ګورې نه د دې قانون خلاف ورکړي. هغه وایي چې څه به حولدار صاحب ورک مې نه کړي، چېرته کړي داسې نه کړي. نری غوندې سترګه ورته وایي چې رو جماعتي بندوبست کوه، بیړه دې غرقه شه. ته پوه شوې؟ نو تاسو ووایئ دې خوا وګورئ، ایف آی آر د انګریز جوړ کړی قانون دی، ستا په تاڼو کې چې پروت دی، ستا په عدالتونو کې چې پروت دی، د انګریز جوړ کړی قانون دی. ٹھیک شو؟ نن کنټمپټ آف کورټ دفعې چې ستا په ملک لګېدلې وي، کنټمپټ آف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګېدلې وه، چیف جسټس پې لګولې وه چې د کنټمپټ آف کورټ کړی دی، د عدالت توهین یې کړی دی. هغه عدالت د چا و؟ هغه د پیرنګي د قانون عدالت و که نه و؟ قبل شي د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک وکړي هغه کنټمپټ آف کورټ کې راځي، او په قرآن کې د قرآن د قانون خلاف ورزي کېږي یا هم په کنټمپټ آف کورټ کې راځي. نو د لارډ میکالې جوړ کړی قانون ډیر لوی دی او که قرآن د خدای جوړ کړی قانون لوی دی؟ نو ټول پاکستان د خدای د قرآن جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ آف کورټ کې به چالانېږي که نه؟
خزی او نر کنٹیمپٹ آف کورٹ کئی لگیا دے او دمرا دا چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه رستو شروع کیږي او د انګریز د قانون دنیا کې شروع کیږي پته به درته ولګي چې تا بربنډه ښځه ځان سره ګرځوله تا کنټیمپټ آف کورټ کړی لور دې بربنډه ګرځېده تا کنټیمپټ آف کورټ کړی پته به درته تماشې به د ځان وکړي دا مې ابتدا کې درته وایي چې پام کوئ ګوره په دې غاویره نه شي دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړي یو سیکنډ کې به در باندې دنیا ورانه شي یو سیکنډ بله ورځ دلته زمونږ ملګري نن یې خاوند مړ شو په درېیمه ورځ یې ښځه مړه شوه کور یې ورانه شو دلته نو دې وجه نه عزیزانو هر وخت د خدای یاره په زړه کې ساتئ هر وخت او دا وایه چې زه هېڅ څه چې دی دی رحمان بابا وی لکه سیند اباسین په غورځنګ درومي داسې روان دی خو وګورئ ګړی ته وګورئ دې کې دغه لګېدلی دی دا ټک ټک چې کوي دې ته څه وایي دا سیکنډونو والا ستنه دا ګوره دا سیکنډونو والا ستنه چې یو ټک وکړي بیا ټک بیا ټک بیا ټک چې یو ټک وکړي او داسې تېره شي که یو ارب او کرب ډالر خدای له ورکړي دا ستنه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسې کېږي دا نن ورځ چې تر یوې نیمې بجې پورې په تا کومه تېره شوه چې دا ټوله دنیا خدای له ورکړي دا ورځ به دې بیا په عمر کې ولیکلی دا لاړه ختم شو او لکه سیند پاسین په غورځنګ درومي حسیون دی په تلوار تلوار دا عمر بیا یې وار په دا دنیا نشته رحمانا په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر یو ځل دی چې د عمر سودا ختمه شي بیا به د بل نه بدتري بل به د بل نه بدتري بل به د بل نه بدتري په اور به دا قوم ولاړي جمهوریت برکت ته کنه چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړې ولې جاړې ماله ډمه ولاړه ده سم کار شوی د ډمو حق نشته چې ودرېږي ولکه جمهوریت څه ته وایي جمهوریت خو دې ته وایي چې د هر چا حق شته کنه اجرا شته هغه به ودرېږي ډمې د حق شته هغه به ودرېږي د خنزیر د بچی حق شته هغه به ودرېږي جمهوریت ته کړ جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق دا جمهوریت خو د ابوبکر په زمانه کې مو د ابوبکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي انصار او مهاجرین بی بی عائشه فقیها د امت او بی بی فاطمه خاتون جنت دا موجودې وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو هم شریک شئ ولې وی ښځه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې رائے ورکړي د ښځې ځای پارلیمنت نه دی ښځه به پارلیمنت ته نه ځي او نه به ښځه په سړو کې کینی ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر ننه پورې د ټاپ میخې امبر سړی پکې ناست د ټاپ میخې پکې ناست اوس دې دپاره غلام غوث زاروي کوم ځای نه پیدا کړو چې هغه یوې سره سم کار کړی دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی
زما عزیزانو عرض مې دا و چې هر سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته هغې نه مسلو تپوس وکړي. مسلو تپوس دپاره خاص خلق وي یا په دې مدرسو کې مفتیان وي، نو هر سړی د دې قابل نه دی چې ته هغې نه د مسلو تپوس کړي. دا یو ټکی ما عرض کوکو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي. روجه ماتیږي په ذات د شي دننه تلو باندې، په اثر د تلو باندې روجه نه ماتیږي. بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي. 5:30 بجې، په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شوی. دا وخت د روجې پرون ټایم د روجې چې 5:37 منټ 5:37 منټ او اذانونه د 5:30 نه شروع شي. 9 منټه مخکې اذانونه شروع شي. نورو په دې ډب نه دا جمعات ته کنه او دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم راپاسي یار راوخته داسې وګور. او دې وخت کې تاسو خدای پاک دې درته هدایت وکړي، تی په خپله په ټایم پوه کړی نه. مونږ خو چرې په اذان روژه نه ده ماته کړې، او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سهار وګوره چې دوی څه وخت اذانونه شروع کوي، ته سبا اذان د دوی وګوره. غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کېږي، او طلوع د صبح صادق وګوره چې سهار 100 بجې کېږي. او دا خلک وګوره چې دوی څه کوي. ټول اذانونه په جماعتونو کې امیان کوي بے علم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمع په خپل ورکول او اذان به په خپل کول. زما په خبره پوه شو؟ اذان به امام ابو حنیفه په خپل ورکول او اذان به په خپل کول. اوس جماعتونو کې وګورئ، الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله. دا چې د دې مولا د خولې ته تپاڼې ونیسي کنه او دا شونډې پې دومره دومره وپړسي، تا خدای هلاک که چې هلاک شي. دا محمد ته دا لفظ کوي که نه کوي؟ په هر جماعت کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا ورمړو د میارې ګیري چې پریښي دي، دغه شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي. ټول جماعتونو کې داسې زمونږ د بالا باندې کې داسې دلته بچا ته باوازو کې چا کا ځان وایي نه غوندې امام په کوټاګای کې ناشتي. او شاعر شعر وی جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی، هک معنا یګا. جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی، ګیره بستا پنا ملګی لکه سک پشانی. هک صاحب ناسته او خر ته आवाज کو چل کا اذان وکړه. اذان به عالم سړی کوي، جاهل سړی به اذان نه کوي. دیو جنا لک سوچ وکړي دا دین زمونږ د لاسه سپک شو، زمونږ د لاسه ذلیل شو، زمونږ د لاسه رسوا شو.
نو د دې وجنه سوچ وکړي چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی زمون خلکو د لاس تاسو چرته ولیدل پخوا خلک عبد الله ابن مبارک په لار روان دی 600 روپۍ ور سره دي او حج ته ځي حج ته روان دی نو لاره کې یو ښځه ولیده چې هغه ښځې چاړه راغستې ده او یو مړ خر پروت دی او د هغې نه غوښې غوسۍ لګیا ده نو عبدالله ابن مبارک ورته ودرېد ورته چې خورې دا څه کې وې ځه لار لنډه وه هغې وې نه دا کیس وې نن څومره ورځ ده چې 3 میلیونه دي او یو ځای نن څومره ورځ ده چې نهر یو د روټۍ دا رقم نه لګي نو نن چې د کوره راوتمه نو لونو راته وایي چې مورې که نن دې م سره نه وړه نو بس هلاک به شو وی ټوله ورځ وګرځېدم هېڅ مې پیدا نه کړه دا مړ خر دلته پروت دی د دې نه دا غوښې پرې کومه دا به یو څو بېګاله به پخې کړو شپه به پې تېروي عبدالله بن مبارک ورته چې ځم در سره ځم هغې وایي چې مېلمه وروره ته را سره ځکه مزه چې زما کور کې به د دې مردارو غوښو نه بغیر بل څه یي نه نو زه به په تا خورم څه ویل خیر دی زه هېڅ هم نه خورم خو تا سره ځم او په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به هسې را سره را روانه یاره تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې ټول داسې ښه برش کړي دي داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کړي خو به یې کوئ او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی مونږ به داسې وکړو عبدالله ابن مبارک هغه څخه غوښې په سر کې چې څخه غوښې په سر کړې نن راته یو سړی وایي دکان کې زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري ده ما ولې ټوله بیماري دا دوړې پې پرېوځي او دا دوړې دي او دا